سشوا غمور د فرید الدین گنج شکر مور بچی ته وای منځو کا خواږه به ملاویږي د ماشومانو خواږه ډېر زیات خوښي چې په مانځه باندې به ودرېده مور ته د تربیت طریقه ښودلې ده مور ته د تربیت طریقه ښودلې ده دی به په مانځه باندې ودرېده مور به ورته د مصلې نه لاندې چیني کېښودله او چې ده به کله سلام وګرځو او مصله به یې اوچته کړه خواږه به یې وخوړه ډېر زیات به خوشحاله شو وی بچیا دا درله الله د دې مونځ په بدله کې درکړل یوه ورځ مور نه وه چېرته تلې وه او د مونځ ټیم شه فرید الدین د معمول مطابق مصله خوره کړه په مانځه باندې ودرېده مور سره فکر پیدا شه یا الله بچی به په مانځه ولاړي چې سلام وګرځئ مصله اوچته کړي نو لاندې به خواږه نه وي او هسې نه بچی زما پاره کې بدزن شي ډېر زیات به خفه شي بیا به مونځ نه کوي دین نه به زړه تور شي اسلام نه به زړه تور شي رب العالمین د مور دې فکر له وجود ورکه مور هلته نه رامنډې والې فرید الدین گنج شکر مونځ کړی دی او ډېر خوشحاله ناست دی مور ورته وایي بچیا مونځ دې وکړه ډېر په تعجب سره تپوس وکړو وی او مورې مونځ مې وکړه وی بچیه څه میلاو شو که نه وی مورې نن خو داسې ښایسته څیز میلاو شه چې په زندګۍ مې چېرته نه و خوړلی